أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نن مشتاسي إن شاء الله تعالى مد وايو مشتاسي در مخه درسو کې مشتاسي مد اصلي وایه. مد اصلي مشتاسي ویله هر وخت که د الف در مخه زورالی مد اصلي جوړیږي، او که هر وخت واو ورغندی درلودي، یعنی د هغه در مخه پیش رالی مد اصلي جوړیږي. که هر وخت یا ورغندی درلودي در هغه در مخه زیر رالی مد اصلي جوړیږي. دغه ځای ته تاسو توجه وکړئ چې مد اصلي ما تاسو ویل چې مد اصلي د ټولو دغه خپل مد اصلي دي، یعنی طبیعي مد دی. دغه نور مدونه چې جوړیږي هغه ته مد فرعي وایي. مد متصل مد فرعي دی او دا مد اصلي دی. اصلي مد دغه مد څخه نور مدونه جوړیږي. موږ تاسو ویل د دې مثال هم زه درکمه چې موږ تاسو ویل چې لکه موږ دلته با وکاږو زور ورکو او د الف باندې موږ تاسو وایي ولاړې کو او د دې څخه مد اصلي جوړیږي. با الف زور با دوه حرکت یې کشو. که چیرې موږ با په یو حرکت وکاږو دا به څنګه وایي ب، او که موږ په مد سره وایو د الف مد سره وایو موږ تاسو وایي با. دلته دغه ته الف مد ویل کیږي، دغه ته واو مد ویل کیږي، یا او دې ته یا مد ویل کیږي، مګر و دغه شرایط به ټوله برابر وي. د الف در مخه به خامخا زوار وي، د واو در مخه به خامخا پیش وي، او در یا در مخه به خامخا زیر وي. دا نور دوه مثال به هم زه درته وکاږم. که چې موږ دغه با ته که موږ پیش ورکو دا موږ تاسې په یوه حرکت وایو بو بو، او که موږ تاسې واو مده ورسره یو ځای کو بو. که موږ تاسې با ته زیر ورکو دا به په یوه حرکت وایو بی. که موږ یا مده ورسره یو ځای کو دا به څنګه وایو وبخښئ یا مده. که موږ یا مده ورسره یو ځای کو دا به څنګه وایو بی با بو بی. دغه زموږ تاسې مد اصلي دی. مد اصلي څخه بیا موږ تاسې نور مدونه جوړوو، لکه مد متصل مد منفصل او لکه داسې نور مدونه چې زه تاسو په ترتیب سره یو یو تشریح کوم. نور مدونه نن ورځ موږ تاسې سبق پر مد متصل واجب دی. دغه مد واجب دی، دا به څلور او څخه تر پنځو حرکاتو پورې کشیږي. او علامه دغه چې ویني دغه هیڅ کار نه کوي، دا یو علامه ده. دا درته وایي دغه الف مده دغه جیم په دغه الف مده باندې تاسې څلور حرکته پنځه حرکته کش کړي. دغه یو علامه ده په قرآن کې. دغه په د مد متصل پر باندې هم دغه یو علامه راځي، او پر مد لازم باندې هم دغه علامه راځي. نو دلته موږ تاسې دغه علامې ته چې وګورو دا تورې کشو، مګر په حقیقت کې زموږ تاسې باید زده وي چې دغه ولې کشیږي. اوس به زه بیا درته تشریح کوم. د مد اصلي وروسته که د مد اصلي وروسته یا د مد د توري وروسته موږ تاسې ته دغه کوچنۍ امزه راسي، لکه دلته چې جا په دغه جا کې که تاسو ورته وګورئ جیم باندې زوار دی، الف مده دی، مد اصلي مو دلته جوړ دی. جا دوه حرکت کشو. همزه که په یوه توري کې یا یوه کلمه کې ورسره راسي دلته مد متصل جوړیږي. متصل دا معنا لري چې دا همزه او دغه د مد توري دواړه په یوه توري کې دي، په یوه کلمه کې دي. موږ تاسې دغه ته مشتي تور وایي چې څو توري سره یو ځای سي، دغه ته مشتي توري وایي. په عربي ورته کلمه وایي، موږ تاسې هم کلمه ورته وایي. یا یو لغات کې که مد توري او همزه یو ځای سره راسي
مد متصل جوړیږي، مد متصل جوړیږي. دلته ما په پښتو درته کښلي دي ان شاء الله تعالی چې ستاسو څخه غلط نشي زه به هغه درته راوړم. دغه ته به تاسو ډېره توجه ان شاء الله تعالی وکړئ. دلته موږ تاسو وایو مد متصل واجب. هر وخت چې د مد د توري وروسته، مد توري موږ تاسو 3 توري لرو، دغه ته ما ورغندې نه دي ورکړي، الف مده، واو مده او یا مده. هر وخت که د الف مده، واو مده او یا مده څخه وروسته همزه راسي په یوه کلمه کې، دلته مې درته کښلي دي یوه کلمه موږ تاسې یو توري لکه الف با تا دې ته یو توري وایو، که 3 4 5 توري په یوه کلمه کې سره یوځای سي هغه ته موږ تاسې مښتي توري وایو. که کلمه زده کوئ اسانه ده درته، او که مښتي توري یادوئ. لکه دلته چې موږ تاسې وایي جاء، دا یو توري دی یا یو مښتي تور دی مثال، او که موږ تاسې یوه کلمه هم ورته ویلی سو. اوس نو په دغه ځای کې که دغه مښتي توري کښې راسي، څه شي راسي؟ د الف مده، واو مده او یا مده وروسته دغه کوچنۍ همزه راسي. که دغه کوچنۍ همزه رالی مد متصل واجب جوړیږي. په دې خاطر واجب موږ تاسې ورسره وایو چې دغه مد باید خامخا موږ تاسې کش کړو. 4 حرکته یا 5 حرکته دغه اندازه ده. اوس په که ما بیا تاسو ته ویلي دي که هر وخت دا لنډه طریقه ده، که د مد اصلي وروسته همزه راسي، دغه همزه رالی د مد اصلي وروسته دواړه په یوه توري کې راسي، په یوه توري کې مښتي توري موږ تاسې یادوو، دغه ته مښتي توري موږ تاسې وایي، یا په یوه کلمه کې راسي یا په یوه لغت کې چې راسي مد اصلي او همزه، مد اصلي او همزه دواړه په یوه توري کې راسي، نو دلته مد متصل جایز جوړیږي. متصل معنی مښتي سره پیوست. که تاسو وګورئ دغه یو لغات سره پیوست همزه هم د دغه لغات برخه ده. که دغه لغات موږ تاسې ووایو جیم دې پکښې کې، الف دې پکښې کې او همزه دې پکښې کې، دغه ته موږ تاسې مښتي توري وایو یا یو لغات ورته وایو، او یا موږ تاسې ورته د یوه کلمه وایو. کلمه په عربي ورته وایي، موږ تاسې مښتي تور ورته وایي او یا لغات ورته وایي، او یا کلمه په هر رقم چې تاسو ته اسانه دي هغه رقم یې زده کړئ. ما دلته سره در جلا کړي دي، مثال مې درته راوړی دی، دغه مد اصلي دی، دلته الف مده دی، د الف مده وروسته همزه راغلی دی، دا دواړه چې سره یو ځای کو څنګه وایي جاء. د مد متصل پر سر باندې دغه علامه ورکوي، دغه چې موږ تاسې په غټ مد بلي دغه علامه یې ورکړې، دغه علامه چې د هر مد پر سر که زه صحیح درته وایم دغه علامه د مد متصل پر سر باندې هم راځي او د مد جایز پر سر باندې هم راځي. دغه علامه دغه یوه علامه ده د دواړو پر سر باندې راځي. دا موږ 4 5 حرکته کشوو او مد لازم موږ تاسې 6 حرکته کشوو. اوس نو د دغه مد وروسته موږ څنګه وایو چې د هر وخت د مد اصلي وروسته همزه راسي، د دغه مد د کشولو سبب همزه دی. مد اصلي لرو سبب همزه دی، دا کشوو 4 5 حرکت او علامه هم دغه رقم پر سر راځي لکه دلته چې ده جاء جیء. دلته مد اصلي د الف و، الف مده دی، او په دغه ځای کې مد اصلي د یا دی، یا مده ده. جی همزه سبب د جی 2 حرکته کشو، سبب همزه دی چې موږ تاسې 4 5 حرکته کشو. جی په دغه ځای کې وګورئ دا توري موږ تاسې بیخي ډېر وایو. السماء میم باندې زوار دی، الف مده دی، مد اصلي دلته لرو، د کشولو دا 2 حرکته کشیږي. اوس دغه میم و دغه مد اصلي چې موږ تاسې 4 5 حرکته کشو، د دې سبب همزه دی چې په یوه توري کې ورسره راغلی دی. السماء. دا بل توري ته راځو، موږ تاسې دا توري بیخي ډېر وایو.
ملائکتو ملائکتو. اوس نو په دغه ځای کې موږ تاسې بیا وایو دلته دغه تیره زور دی، دغه تیره زور کې موږ تاسو ویله په دغه کې یو زور او یو الف پټ دی. اوس نو که موږ دغه ملا جلا وکاږو دا به داسې وکاږو. زه دلته لوړ درته کاږم ملائکتو. ای دغه همزه دی، دغه زیر دی لاندې مرتوب شي. که تو دغه تا پیش دی. که دغه موږ تاسې جلا وکاږو دغه رقم راځي. اوس نو که په دغه تیره زور کې موږ تاسو چې دغه زور د الف دلته پټ دی ملا دغه ته الف مقصوره وایي ستاسې چې هېرېږي نه، یا کړه زبر ورته وایي، یا موږ تاسې تیره زور ورته وایو. که تاسو وګورئ دا تیره زور پر سر باندې مد ورکړ دی دغه دا معنا لري چې دغه لام کش کې 4-5 حرکت. ولې کش کې په دې خاطر باندې چې سبب حمزه په پسې راغلی دی، یو توری دی متصل دی یو ځای دی سره. ملائکتو ملائکتو. اوس زه بیرته هغه بل پیج ته ولاړ شم دغه پښتو خج خامخا ووایست انشاءالله تعالی. هر وخت چې د مد د توري یعنی الف واو یا څخه وروسته حمزه دغه کوچنۍ حمزه په یوه کلمه کې یا په یوه مشتي تور کې یا په یوه لغات کې راسي مد اصلي جوړیږي. ما دا 3 توري در یاد کړي دي. بیرته دغه خبره تکرار درته کوم که د مد اصلي وروسته حمزه راسي دلته که تاسو وګورئ دلته په دغه ځای کې هم مد اصلي لرو، دلته هم مد اصلي لرو، دلته هم مد اصلي لرو او دلته هم مد اصلي. دغه مد اصلي خو موږ تاسې 2 حرکت کشو، د حمزه په سبب موږ تاسې 4 یا 5 حرکت کشو. د حمزه په سبب چې په یو توري کې ورسره راغلی دی دا 4 یا 5 حرکت کشو. لکه دلته چې موږ تاسې وایي ملائکتو السماء السماء. دغه مو کش کې 4 حرکت. که د عرب دلته وبخښئ دلته زما دغه مد ارسوي دی چې ورکم یو په دغه ځای کې دغه مد راځي دا چې موږ تاسې هغه مد بولو السماء. مد اصلي چې موږ تاسې 4-5 حرکت کشو سبب حمزه دی. دا به زه تاسې تشریح کوم. که تاسې دلته وګورئ جاء دلته موږ تاسې مد اصلي لرو. مد اصلي چې موږ تاسې 4-5 حرکت کشو سبب دغه حمزه دی. ستاسې ورته پامې مد متصل واجب دی دا به خامخا 4 یا 5 حرکت کشو. څنګه وایي جاء حنفاء حنفاء. دغه مد اصلي دی پر فا باندې سوار دی الف مده دی 2 حرکت کشیږي دغه حمزه په سبب باندې 4-5 حرکت کشو. حنفاء شاء شین باندې سوار دی الف مده دی دغه مد اصلي موږ تاسې 4-5 حرکت کشو 4 یا 5 حرکت کشو. سبب یې څه دی؟ سبب یې دغه حمزه دی چې په یوه توري کې ورسره راغلی دغه ته موږ تاسې یو توري وایو شاء بریء بریء. دلته که تاسې وګورئ را باندې زیر دی او وروسته یې مد راغلی ده. اوس نو دغه مد اصلي موږ تاسې 4-5 حرکت کشو. ولې کشو؟ سبب یې دغه کوچنۍ حمزه دی. بریء بریء اون نون اواز به مکمل کوي غوڼه به نه پر کوي. بریء تفیء تفیء فا باندې زیر دی یا مده ده دغه موږ تاسې راکشو 4 حرکته 4-5 حرکته. ولې راکشو؟ سبب حمزه دی.
په یو توري کې راغلي دي، په یو لغات کې راغلي دي. تفیع سیع سین باندې زیر دی یا مده ده. مد اصلي راکشو سی موږ تاسو چې اصلي وایو مد اصلي دوه حرکت کچو سی. اوس دغه مد اصلي چې موږ تاسو څلور پنځه حرکت کچو د دې سبب دغه همزه دی. سی سی سو په دغه ځای کې مد الف مده و، مد اصلي د الف په دغه ځای کې په دغه لیکه کې یا مده ده. مد اصلي د یا دی، په دغه لیکه کې واو مده دی، مد اصلي د واو دی. اوس نو دغه مد اصلي چې موږ تاسو راکشو پر سین باندې پیښ دی واو مده دی. څنګه وایو؟ سو سو ګردومره د مد اصلي پر سر یا د مد توري پر سر باندې دغه مد ورکړي، دا یو علامه ده. وایي دغه توري کاشکي څلور پنځه حرکت. سو تبو تبو قو رو ان قرو ان. اوس نو که موږ تاسې درېږو دا به پنځه حرکت راکشو. زه به د درېدو سره هم دغه توري درته وایم. دلته به جټکه کوي، همزه به ساکن کوي. جا حنفاء شاء بريء تفيء سيء سوء تبوء قروء. که موږ تاسې درېږو بیا په حرکاتو نه وایو توري ساکن کېږي، ورغندی اخلي اخري توري. بیا یو وارې بیا درته وایم چې د مد اصلي وروسته که موږ تاسې دا توري څلور پنځه حرکته کشو، د هغه سبب په یوه توري کې څه راغلي، په یوه توري کې راغلي سبب یې همزه وي چې موږ دغه مد راغلی، نو دغه کوچنۍ همزه همیشه راځي، د الف په شکل نه راځي. که د الف په شکل راځي هغه بل مد جوړیږي، مد منفصل دی، هغه په بل ویډیو کې درته تشریح کوم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین. الله سبحانه وتعالی دې د زده کړه تاسو ته اسانه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.